کار کې ډېر لټ شوي ښه نه که ما خو ټول عمر ستا خدمت کړی خو بعضې وخت کې مې په سر دړې یم دا چې زما خدمت څه خو دې نه ما درته تنخواه درکړې څه خو چینګه وینګه کې خدمت مې کړو خدمت مې کړو یاره له خیر راکړه همداسې نادسته یم پاته مې بچي دي کور کې څه هم نشته دی یاره خوراکي خفه کېږم هره ښځه چې راځي کړی څوک وي 11 بچي مې څوک وي 12 مې دي بس خو داسې ووایه پیسې راکړه دا خبرې مبرې پرېږده خاوند یې نشته یګې پیسې به دې راکړه خاوند مې لیونی دی خداره لیونی دي ښه نه که خو دې خوښې مې یم ما لیکې نه یو لیونی د څنګه بل لیونی نشم راوستی یو پیسې راله راکړې زما ناوخته دی قدر کوم ګوله او زه دا واله څه به یاست دا 1000 روپۍ واله الله دې خوشحاله کړم الله یې چې کوم دی عوض دله په هغه دی درکړي هم که دې خوښې سي لیوني ته طلاق والې اوس ما ګوره کوي دې خولې ته ګوره دا خو د مانه مې زړه خفه شو او که خامخا واده کړې نو زما نه نوکر سره وکړه او ټیپ وایه هم بیا به دې خپلې پونده پورې هم رانه کوي داسې ته دا ګوره څه شي دی استغفر یاره اسلم بیا خو لرې ماته شنو څوک دې قبلې هم نه که نه ډېر بدرنګ نو خیر دې نه که خدای برکت ښځه ګوره ورځه ښه دې لرګو زکات خو نه ویستې بس ګره معاف هم که که نه خدای ته وګوره تاسو دوی سره چې خو کې نو بیا به د کوره پورې زغري ګوره معاف هم که بس که نه خاطر همداسې کار کوي لرګو ته ورته نه چې هغه لګي اوس مونږ کره ګیس هم نشته ما یې بلوم به ښځه ټیک شو زه هغه څوک راولېږه ورپکم دا خبرې سیریس الله دې خوشحاله کړه الله دې په بچو باندې خوشحاله کړه والله تانیس نابود کړي ته خو لرې ماته شي ته مخې خورشه دې سپو ګوټو ته خو دا خبرې ښه یاره نه که په دې شي باندې مې شک و څه مطلب د دې په دې خپو باندې ویښتو دا ماته ټیک سړی ښکارېده د باګر نن سبا خو داسې مسالې روتي چې 2 کالو ما شوي او په خپو یې ویښته راغلي نه که نه که عقل دې په کار ونه کړو د دې دا سرمن ماته ښکارېده چې دا ماته نارینه ښکارېده لکه یو خبرې مې ورسې نه ګوره که اواز مې ورکړو او ښځه وښوده که نه په شرمونو مې وشرمېدل دغه خلک به بیا څه وایي همدې که ستا بېلتي داسې وي لکه زما چې وشوه خو ته بېټرۍ وکړه ښځه ټیک ده ای ګوره خبره غوره وایي نو ما بخیر ورور سره راکړي هم درله به یو ته لاندې راکوشه نه که لکه ابن هغه ناوخته دی هم پیسې راله نور راکوي نو زر راکړې هم کور ته مې وچې وکړي دی ښه دا راته ووایه خوراکۍ که نه ستاسو پر کلي کې د ناظمات امداد در سره کوي خو نه یم په شله خو یې ناظمان لګي نه زمونږ سپوز کوي نه زمونږ کلي ته راځي نه که دا خبرې پرېږده عملي کار وکړه هسې خوراکۍ خفه کېږم زما د ملګري ما سره یو شرط کې خو که نه څه چېرته دی ووي دا هلک دی او زه ورته زنانه ده مخ دې خاورې شه اوس به چې کوم دی کپړې وپړې اوچلومه دانه کې هم نه یې غودرومه ښه نه بس زه پرې چې ځي ښه نه که د دې په خبرو به نه تېروځي ته خو ټرې وکړه که نه څنګه ترې کړې ته زنانو ته لاس اچوې ته زما له ګوتې راوړه کې په دې ځای دې وشلومه نه که اډر ما ته خوته نه نه خیر دی خوراکۍ خیر دی خو چېرې د را شرط غلط و که نه تاله به زه 100 روپۍ درکړم ځه اډم نه او نه زما له ګوتې راوړې شي او زه خیر غواړم خیر غواړم خو بېعزته نه یم لاره راکوئ ورېږه ودرېږه بس ته زه ته دغه کسه نه شم څه کې لاسه خواته ګورې مخ کاره که راته والله دې به چغې کوم خوراکۍ په چاقو ونیولې یا خلک راچلېږي یا خلک راچلېږي زما عزت دې ګوره ورته دا څوک دی الله دې بیا خو باسه دا د موسره شاهین په شان دا 3 رښتې مخ ته نیولو ما وایي که داسې قداره جینۍ ته نه که هر ځای کې چې کوم دی تا زه سپک ډت کړم دا څه دي دا پیسې ولکه رجی خبره دا وه که نه څه وه چې کور کې ته بیماري وه او نه کور کې زمونږ سره کار روزګار ما تعلیم کړی خو نو کریم راته نه میلاوېده نو دا کار مې شروع کړ نه نه خیر اوس به درله زه نوکري هم درکړم او کار روزګار هم درکړم اوره او دا ټکاري چې ډالر ورځ تر ورځه بره کېږي او یو شان ګورې سخاره کې روان یو ښه نو ثناالله پیسو شوي او 1244 بس ټکې بس ته بیا ورځو پې یم خدای دې په قهر اخته مه کړه چې یم صدر صاحب راشي نو بیا به ورځو د هغه نږدې صدر صاحب راغی صدر صاحب سلام علیکم دا مارکیټ به وروسته و لومبې په کوم دوکان و د دې دوکان اوس کېږي باټ حواله دی لومبی چا په فضله کړو ته ورته پیسې راکړه که نه ورده بل ځای به یو راپسې راځې غم مه کوه ټول سایزونه وټاوه دا درغې جي درغې السلام علیکم څنګه ورکې ټیک ټاک ډېره بوډا باد دې غواړې وکړه معاف کړه جی تابعدار نوره څه شکونه وباسي دا څه چل دی نه تا ته نه ویم جی بالکل دا دلته یو خیر ما راپسې لګېدلی دی اور هلکه دله ماته ورکړه
यार जी लेफ्ट صبر का अदब इसका का अदब क्यों रहेगा जी बिल्कुल हाँ Oh, ho. Nu da ba suk da hong da da gran ne sa ba khala de grandi. Oh. Ero suk है. तो खैर वाले कुछ मस्ती के. Ta ba ra shele ka agar chapta ni wodu ra ka zaha ka. خبره اوره جی په ما باندې غون مارکیټ پاتې دی کنه له یو لشل پیرا کا خیر غواړم د الله په نوم خدي خپل شي جی دا والا. کوم یو غټ دکان ته غوړل 100 روپے لکه زیات کا وړه نو څه کې اوس کمیس رانو باتي او بس نشته ماتي نشته وړه کنه بس یو شل روپے نور را کړم نشته نو نه شته نه کنه تابو برباد چې دا څه کې وای ته خو کلام ټوله سو اله کنه څه کې والله کله مش خپې مسوځي راشه کڅ شو خبره اوره یاره جی تاسو صبر وکړه خبره اوره جی دی غری نه خواشه غلو نه یې چې کله نو مغلې وا مجبور یم نو څه کې د جمعې مبارک راځه او زموږ خپل پټې باغې باندې مولا خان چې کوم دی هم لو کړه اقاتی مولا خان زموږ غټول پټې چې کوم دی هغه وخوړو نو بس نه جنا بس هغه زمیدار به غزان روشل نو څنګه خیر غواړو او سنا زما کوي دا مال ضرور زه والله خوشاله کله د بدر زنه ساده والله دې نور ما بدرنګ وجي دا کله وزرا کړي نو کې دا کنه رو سلام شرمیدار نیک دکان دی مونږ پکې دلته مزدوري کوو تا په شان خدا ډېر مخونه زی راځي کنه نو ولې څه کې ارچاله مونږ 200 300 نشو ورکولې وره چا تاسو دکان نه خایو نه سينو سړی کې خطرانه لوباله څنګه مالې خپتون 85 راکو وزارت چړومبي سو کړ دې زه ورته ورته ځان کې پټه باندې خام مکه مړه د ما بیرې طریقې وعلیکم سلام اوی کو جانا اس پرا پټاټا پوښې وې دا خدای سالم دا دې ټاکا دې راغلی نه لیدا دا ما سپینر کارت کې برق راغلی ناګه ډاکټر راته یې پتا په 3 लाख روپے خرچ کړو نو د الله په نوم دې سره کړ ځان له علاج کوم خولې دې دا شې دې سوال ته جوړم نو ټو ګورا چې راش کرے کړي دا کنه دې پک مال دا چې خپل را کړی نو ته وته ولې خپه کېږي نه کمای یو شل روپے لاله راک وخت کیم جی راځي نه نو دا چې کا دې کنه را خاجي خان یما شونه دکانداری نه نو کړنه دا بس کې استاد یو راځي دا ول ورکوټ کوم ولې اخر زمم کوټه شوړم خیر دې خدای پاک په کې برکت واجي الحمدلله خپل دکان له خدای پاک درکړي او بس رمراش پر دا واده په داسه راواغشت نه کنه مې دې سلاله نه او هغه 75 لوټ روټي دا بدر کنه نه که په خدای په شو پتا بشي لاک نه کا واره یار دا دې نه مو خراب ونه نه خرابي ګوزه چې تاسو یې نو خرابي کو کینه نه خرابي کو تبا چې تاسو موږ دی به ورشي نو زه به ورته بار مخ ونیسم چې روځي نو بچو 50 ورته وایي ته اوس موږ اول لار کې مخله ورته ورته یا دا خیر دی ورته ما خو ډبل ښکار وکړ ما مې راکړه کدای ته دا د ما ته خوخي وي والله دا د ما خوخي وي ته په ما خو برابر دي څه دې چپ کرنګم چپ دا به موږ برادرې وایي او ته موږ وناسي ولته کې کومه وی دا ما خپل جوړ کړی دی ما اوس په ما خپل روزي شرموي مې سلا ته اوس موږ باسم نه باسم څنګه ته بل چا په مو خو دا په ورن ښه زل دې پالش رالم تیرے کو خود ټول کېړې وي پکې مړ کې ګورو مچې زمونږ د دې پاټې څو کسان راغلي څه پاټې وایي ته روټونو ته کو نیم بالا خپل مې چې خطا شه یم قسم دا اوسه کېږي بیګا مې چې نه راخوړلې نام نه خوړلې بلم نو خوړلې هغه بلم نو خوړلې صلاح هم راته نه کړې سپېره بچو نجي نازي خو څوک پېژنم نجي زه خو نه وې راغلی خطه پکې نه وې راغلې اجه په خپل معذور یم دا دکان درته چا خو یاره چې دا خو ما دغه ځای نه ولیدو نه نو دا نور دکانونه تا ته نه ښکاري چې دا په لاین باندې داسې پراته دي خو نه زمانې کې دلته څه داسې پړقېږي یاره جي دا نور خاصې نسمن ناست یو ستاسو دا باټه دکان مې ما
داسې کار دی که نه چې کمې دی چولې دام د نو باسم او پورې داسې د غل ډیلیږم خوځه څه خوراکې جي کنه وزه وزه ورې ډېرې ته ختلې ده خیر دې جي کنه وزه آرام وزه خیرې وته وکړه ته خو د سړي زوی نه دا ټول تا خبر کړي دي اګنمن څه شو خدای دې مې بیخ بنیاد وباسه راشه ده دا ټول همدغې دی دغه یو سترګې نه دي کیړه نه پټې شوې کیړه پټې شوې لکه السلام علیکم جی ما ویډی نه له پوره داسې پامنډه تاسو دکان نه راوته نه دا دې مچو کبینو کنه دا مچه را باندې تیرې کوم کیړه پټې وي او تا نه باد بیا نه وي څه شوې دا شته کوتره دا کېرونه خبره دالګي کېړه پرتی دا کله سپیره ورکو دا څه کوي کیړه نه تیر خدای مې خو واسه شوف يا اخو راكا تعال راكم بالا راكم ما نغلوش وتباجي مالا توقيبا ماشا ماكا تباكو على انقل خانة ماكو لو كل دا خدام تباكا اړې کار دی کار کو کنه چې بل خوا ګوري زوخه دې تقسیم پورا مال می کېله راوړل بچو ها ما دا دې واي پالش راو غټ کار ده زي ما تشرو تحت دا زما وی ښه عمل باقي يورا دا پکړ خرڅه کته یو چپړه پکاره چې دا بل را پټه کوم ته ولې کوم بس زما دا یو واشه ځان عليكي ما دام ولا ډېرې کمزوري دي مې کېدلي دي معلم پکې چیچو کې ما دلم واشه دا غریب نه نه یو کار کوو دې وران سره کوو نو دلته به کنه خپل عزت ورکو ته مون سره کېږي او بالکل سره كان معنا شيخ وراك ولا كبوكي ولا كبوكا دار مکو دې سره نه ما والله خدا برکه هغه عزت څه پرځي كده سوګي وای دا خدای مسلمان دا کټلان دې سر راتا کړی دی خدای دې پکا خرخته کا د کټ لاندې نه د ګټ لاندې سره دا نه کړی دي اخوا ګوره سړیا څه چل دي بار روزه خدای مسلمان څه چغې چالو کړی دی راشه دا دې وته ما چې مو په شلا کولاږي پکا ګوره دا څه کار دی کنه د خدای ظالمه څوک د ولاندې نه ګوري خیر دې کنه نو ما وی چې تعالی आवाज درکم کاکا ام لګوړه دا کرشتا نه لکه کوړه دا کرشتا خدای شته نشته ام لګوړی بم دا کرانی نو نشته کنه خو پکې غو کنه ام تعالی دا کرشتا الحمدلله تعالی خوشته خدا سکارو کنه دی ورته تعالی او ته ما سره لاړ شه زمون په محکمه کې یو دوه کسان پکار دي د څه محکمه د خیر په محکمه کې سوال وکړي نه نو پیسې پکې شته او خدای باور وکړه کنه و مزدوري خلک کې او راکې مونږ لا مونږ کر ارس برابر دا طالب هم پورا ارس خلک درکې نو صبر ته خو ما سره لاړ شه کنه مشره بیا خوند وګوره دا پکې ته دوري ځه دا نه بچیا نه ته وایي دې مې دلا په ډیوټي ولاګو نه ته وایي نه دي ها راځه تعالی وته راځه خو نه یو خبره ته کوم بل چاته نه وای ها نه چې زمون کار چلیږي په شرط په خلکو وګورئ راځه tu vas a pari وستی مرکه بالکل بالکل وګورئ خاطر ازغم مکوه لګو درګه جی جی سریوی اوس خبره مې کوته په موبایل باندې دا څه کارو کارو وته 10 لک روپونه یو روپیم کم نه ما نوپ نه مړه جی کلیک صبر کوي یو منټه دا څه کارو کا بچ اخیری 9.5 لک روپے بس خیر بس نه ورکه دا مثلا دا یو مسافر د تپوس رانه کې کنه یو دا سوي ما خبره کړو ما دا خبره ختم خزه بس تلیک صبر وکا بس مړه دا څه کارو کا اخیری ور 8 لک روپو کې ورکا صحیح ده خزه ټیک شو دا څنګه جی خیر خبره څنګه جی خیر د شپ کول نه جی خجی وای څنګه
یاره جی شخصیت نه وړي خخ کار شو کنه او ماشاءالله خاندانی یو خبره مې تکول خو جی وای دا خبره مې واړه ده او خبره لګه وګده ده نه نو خلو غره ماشاءالله خو ډیره غټه او خبره پیره سړیتوب کوه نو ټیک ته ها وای یاره جی خبره خدا ده جی چې نشم ویل کنه جی دا خبره لکه مناسب نه ده اس خبره نه را من خاندانی خلکو دا خبره نشته ها وای یاره جی پتا مې دا سترګې لګې خوږې شوې کنه جی نه مړ نو سیدو شریف ته ځم کنه جی کری را سره نه ونه ما تاسو کړه کری یم را کړم سیدو شریف ته دا خدای ولی نو داسې بره د شارټ کټ کې ویلو کنه نو خولې مې نه جوړیږي او دا ما ته ته مخ خاندانی خبره ختمه سونه پیسې پکار دي یاره پیسې خو مې چې کوم دی کری پکار ده خو کته دې ته ګور چې مطلب جامع ور سره خیرمار نه ما چاره نه بټو والی اے دا کنده ټچ موبایل لا سره شته دی خو بدای پیسې نه لین خراب دی قریب وشي نور تاسو پزړ سشته یاره جی بس تاسو پته لګي درې میاشتې مې دلته تیرې کړې چې زه خپل کور ته ځم نو خامخا سود سودا لګي پیسې په کار کنه ما سودا براواله ما فروټو خزه ابو مشي مخکې د منګور سره مې خوراکي واده نو درته خور کې خلک زینو تش لاس خونه دي کنه نه خدای دې نه کی خامہ حسنه سګ په وروړي کنه او جی اور دا او نو بس هغه له مې کنه لګ ډرای فروټ راغشتلو دا غیره پارم لګي پیسې او جی مدار الله کنه وخت جی خیر کنه خیر دی خپکیګم نه یاره کوم خبره کې پښتانه او بیا ګوره کم اس کم سونه خوګ درون ځوان مخه ته ولاړ دا خبره نشته ښه اسی یو دوی منه خو به کنه او جی او وزن مې خده خو جی پیسونه خراب یم نو پیسې راکې به زم نه وخت لري یو منټ او جی او دا سره کې قرض چې درا نه خو دې نه کې مړه کمه پاتې خبره مکوي یار نو چا ترنګ ادا مې راتر زویری کنه زمون ټول حساب کتاب هغه سره مې کې لیک تعلیم یافته قابل دی جان ابراهیم جی ډاکټر بیا اله شابه زر راشه شابه زر ته راشه تاسو مې ډیر ضروری کار دی شابه راځي با ورته سیدو شل دا راشه السلام علیکم وعلیکم سلام دادی سوی دادی دا د مره ترز ویډیو دا ډیر مست دی خلک ستا ټول بانک بیلنس سره او ټول دا مونږ کې تعلیم یافتم دی ډیر قابل هم دی کنه پرسنالټی هم خرا دا وای کیسې ډېرې مګه وټر بس ما دادی کې روان یم دا به ماته دا یو ډیر ښه شخصیت دی سوال مال نه کوي ډیر د شکل هم پته لګي دیزي سیدو شریف ته نو د ماته چې مال کریم لري کنه زه په دې زیات خپه شوم مې چې را کریم ته بچت شي کنه کریم خو لزه ورکوم د سیدو شریف کری در کومه چې زم دام تا ته پاتې شي او بیا بدل ته خوراکي کوي ورزي سودا مودا بوله کوي کنه او بیا بدی دغه ترازی سیدو د بیا د منګور نه کنه نو دی بیا کوړه خزر استچارګان ما ډیماند کپړې مې او لکه دا وړم خو ما دا پیسې وته چې زره کا خپل کوچ برازي مخ کې سټ منی ولې کوم نه کې څه ولې دا ډېر ایمانه ته وټو کمټ ای باندې په مدل دی امدو کی او بیا موټا چې بنا دیو کنه مانه نو باسه صرف پنولو چنځم لاس منټه کې بده رسي چرته منګور ته سیدو شریف ته کنه نه نو زه خو نن سار بلا شم زه نو ولې دا نه مې له بتا شپته اوس شابه اوس سیده ځه دا ما یو خبره وره مونږ پښتانیو او ترما ته ویلي زه تر خبره بالکل نه غورځم چې زه اومنن باندې خبره وره تاسو چې کوم خپل کې سره تاسو دوه سیدو شریف ته لاړ شئ زه به دلته چې کوم دی وشم پلان کوچ اړې زه به خپله لاړ شم به تاسو نه پیسې هم نه غواړم وروره یار وروره دې څه وایې پیټې نه وه دا خو زمونږ بیا هغه پښتنو رسم و رواجونه ختمېږي ادم بېزتي کوي برابر چې سړی ته والله نه ځم والله نه دې به مړه دې ته وایي خدای خبره ته کوم کنه به وای والله زموږ کورنزو دی کله لاندې کور دی او چې غول مې ته خو نه سیدو شریف ته هو باندې نو هلته نه به څنګه راځم هلته بیا به ګورې که نه بیا به ښه هغه راکړه واپس راځي دا والله چې پرې مې والله بیا به د نصب نه غواړم باکه قاره ورګه صبر وکړه نه والله دقه خبره وره که نه پرېږده ما رښتیا سیدو شریف ته ځې چې بیا یې اندره پر داسې دروغ نه وي ښه دا سزا در کوم هلکه ګورې ډېر خوږه مخه خېټې لا مې ډوډ دي موږ ګورې ښه د څورو به ډېرو بلکه څوک غول خوري دا به انجام مګه واره که اخ خېټه راځه سایو ټاکتې نه
کې